د مشال رادیوي مجله. د مشال رادیوي مجلې سره نجیب امیر تاسو په خدمت کې. وحید الله قرار په سواد کې پر یو نوی چاپ شوی کتاب تفسیر وړاندې کوي. موږ په مشال رادیوي مجله کې پر نو چاپ شو کتابونو تفسیر هم وړاندې کوو. دا ځل د شاه وزیر خان خاکی په سواد کې د ماشومانو زړې لوبې نومي کتاب باندې د ځوان لیکوال وحید الله قرار تفسیر اورو. په سواد کې د ماشومانو زړې لوبې دا هم اوس چاپ شوی د ښاغلي شاه وزیر خان خاکی صاحب کتاب دی. لکه څنګه چې د نوي دور د طوفان نه د پښتون ولس نور کلتوري او تهذیبي اقدار بچ پاتې نشول، دارنګه تیر پخوا به چې ماشومانو کمې ولسي لوبې کولې په دغه طوفان کې یا خو چپه شوي او یا په چپه کېدو دي. بالخصوص په سمو او بالعموم په غرونو کې اوس هغه ولسي لوبې څه ورکې شوي، د څه لوبو نامې پاتې دي او څه په ورکېدو دي. په داسې حال کې چې د غیر مادي ثقافت دغه برخه ژوندۍ ساتل پکارو، ښاغلي شاه وزیر خان خاکی صاحب یو تحقیق کړی او بیا یې ورته کتابي شکل ورکړی چې 140 مخونه لري او شاوخوا د 21 ولسي لوبو پکې ذکر شوی چې پکې اکثر هغه لوبې هم شامل دي چې اوسني ماشومانو ته نامې هم نه دي یادې. خو خاکی صاحب هغه لوبو ټول تفصیل او په هغه لوبو کې ویل کېدونکي صوتونه په ښه توګه لیکلي او د مستند کولو لپاره یو شمېر سپین روبو پوهانو زده کوونکو سره مخ په مخ مرکې کړي چې پکې د سوات قامي شاعر حنیف خیز، پی ایچ ډي سکالر احسان یوسفزی او پروفیسر عطاالرحمن عطا صاحب د ستاینې وړ دي. د ماشومانو په زړې لوبو یو شمېر خلکو کار کړی او اگر چې په ټول پښتون وطن کې د ماشومانو ولسي لوبې په اکثره توګه شریکې دي، خو د خاکی صاحب د کتاب ځانګړتیا دا ده چې دا د سوات د ماشومانو د لوبو په اړه دی. دا خبر هم د یادونې وړ ده چې د دې نه وړاندې ښاغلي ډاکټر دیدار یوسفزي، ښاغلي محمد پرویز شاهین صاحب او نورو ملګرو هم څه لږ ډېر کار کړی دی، خو د خاکی صاحب کتاب یو ضخیم کتاب دی او ځکه ورته په ډېر ښه نظر کتلی شي. تیر پخوا به ماشومانو د نن د ویډیو گیم په ځای جسماني لوبې کولې چې به د بدني توان سره سره د مینې، امن او یو بل ته پاملرنې او یو ځای ناستې پاستې سبب ګرځېدو. خو د کتاب په وروستي مخ فضل ربی راهي صاحب لیکلي او زما هم دا فکر دی چې پښتون وطن کې په خاصه توګه ښارونو او په عامه توګه او غریزو سیمو کې که څه هم ولسي لوبې د نوي دور د ټکنالوژۍ د راتګ سره ورکې شوي او یا په ورکېدو دي، خو یوه وجه په سیمه کې ترهګري د امنیت نشوالی هم دی. خو د خاکی صاحب کتاب چاپ کېدو سره خدای نه خواسته که غریزو سیمو نه هم څه نه څه پاتې ولسي لوبې ورکې شي، نو څه نه څه وخت په بیا په اصلي شکل کې ژوندي کولو لپاره یو لویه اثر وي. د هغه په کتاب کې د هلکانو او جینکو لپاره پټپټونې، سپلیمار، انګی انګی، شاپین پینکې، چیندرو، قط، میرګاډ، پیلوري او داسې نورې لوبې هم شامل دي چې د لوستلو سره ترېنه ماشومان استفاده ترلاسه کولی شي.